کله د خوب کې د پلار نه پیسې پټې کړي نه ته څه چې هغه واسې پټو متې نه جیب نه راخلم کله خوب کې لګن پټو په اچیار پیدا نه ده په یو نیم سلې جوړه ده د غریب پکې پیدا ده کله کله په تاوان خرڅوم چرګان خرڅوم هاي 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 چرګان خرڅې لغمان دی چې ما تا ورغلی و هغه یو ځوان چې راغی چې داسې غاړې رانه تاوه کړه داسې ما ته ویل چې ته مې لږ وسکونډه ما چې وسکونډلو وایي مالې ولې هغه دې یاد شي تا ته ویل چې زه دا وګورم چې میاخیل او مخلص رښتیا زما کلي ته راغلي دي هغه مینه ډېره شوه زه ټولو خبر نه کوم د کونړ د خلکو ډېره شوه چې تا سره په شیګل او په هغه کې نښتي و در سره هغه اسمار والا او شیګل والا چې خپلو کې سره ونښته چې دا زما مېلمه دی اخیسته هغه ډېر شو ته چې کور نه راتلې عقل دې ټول ځان سره وړې که نیمه دې کور کې ایښی دی مې مې کور کې پرېښی ولې بیا رانصیر نوړي بیا رانصیر پنځکه یاره آفرین دغسې ده زمونږ داسې لوبغاړي وو خلک چې بیټینګ ته ولاړ یا نور لوبغاړي دوه ورته کوي خدای رنځونه پرې وکړي موږ هم دا دعا کولی خدای وټکي خدیجانو که نظر مخوځه ورکړي راګوره خور مخوځه وارې خبرې له سر مخوځه بل ووایه یې کور کې پاتې نور کور کې پاتې دي هغه هغه کور کې پاتې دي سلامونه ستړي مه شئ وخت مو په خیر درنو ملګرو ته مه ده چې ټول درانه به راته رکه ورو غوسېږئ نن راغلی یم د جلال آباد ښار نه لرې بل ولایت ته کونړ ته راغلی یم کونړ زما د خوښې ولایت دی ځکه چې دغسې ځوانان پکې اوسېږي او نن راغلي یو چې همدې ورسره څنګه وکړو ګپ شپ ولګو او بل ورسره میاخیل صاحب شی کوو کرکټ کوو بلکل بلکل کرکټ کوو درنو ملګرو ته لږ شاته شه که نه و تا هم ځای ټول نیولی دی دا ګورې دا زموږ وکټې دي ښه وایټ دې دې خواته کړی دی ما سره د ټګي کوله لکه چې موږ پرې نه پوهېږو وایټ دې خواته راوړی دلته یې راوړی و ښه درنو ملګرو که زه پرې نه پوهېږم تاسې خو پوهېږئ دې زیاتی یې کړی و ښه ما چې بالینګ کوو دومره زیات وخوره دي چې بالینګ څوک کوی شي دې را باندې دومره بالینګ وکړو چې سر ته یم اوس دلته یږدي خپل نوبت یې چې راغی د بالینګ دلته یږدي دا ظلم دی او دا وکټ یې وګورئ زموږ وکټ یې بس انډیوال هغه څه شو ونې کوملته دي دا هغه ونې راماتې کړي دي ښه ده چې خاوند در باندې نه دی راغلی ولا چې همدا خو په تاسې ماتې کړی دی هغو دې دپاره کړي چې تاسې کرکټ پې وکړئ ولې یو 500 روپۍ نه ورکوئ چې ځان ته وکټ یې راوړئ غریبي ده ته خو دا خرچه کوه که نه ته څنګه نه کړې خرچه ښه اوس خبر شولې که نه نقد راوباسه نقد راوباسه میاخیل صاحب نقدې کودي نه تا کیمرې دې ته ورکړه دلته راشه خبره ده کوم ته راشه راشه دلته راشه دلته راشه دلته راشه راوړه دا د هغه خبره لګن دې په سر کړی پکول خلک داسې په سر یې ما غوندې تا چې شی په سر کړی دی واحد دلته راشه ته دا ښه جوړېږي دلته راشه دلته راشه دلته راشه شی دې ورته ویلي د چلمچي خو دې شی ویلي داسې ده لکه چلمچي جب سر کړي ما رښتیا هم دغه د پېښوري سټایل پکول ده همداسې بېګر پردیسه بس پردیس جوړ کړی ده ځکه چې هلته لیکلي کونړ پردیس خیاطي دغه پېښوري سټایل پکول ده او دلته کوم ماشوم په سر و ما ترې واخیسته چې خپرونه پکې وکړو ښه ښه نو ما خو بالینګ وکړو او نه یاره درنو ملګرو د دې قواره چکې ته جوړه ده ته دې ته لږ وګورئ دا و چکه تو کورته قسم ما چې کوله که نه قسم دې د خپل سر دی هېڅوک در باندې باور نه کوي ولا دا ولې یاره الله شان دی دغسې خدای یو شی پیدا کړی نو دا نو ځوانانو کرکټ وکړو بدبختي دغه ده چې بال ورک شو د کلیوالي کرکټ یو مزې دا دی ښه چکۍ والا هغه شاټ کې به یې راوالي هغه د بال ورک شوی دی ټولو پسې وګرځېدو پیدا هم نه کړو ځکه دا ځنګل دی او ځنګل کې بیا لوښي ولاړې دي دې ته لوښي ویل کېږي که نه تاسو ورته شی وایي لوښي ورته وایي که نه لوښي ولاړې دي انډیواله ډېر زیات او نو بال هم پیدا نه کړو بدبختي دا ده چې دوکانونه هم لرې دي او لوښي هم ګڼ دي بس کرکټ په نیمه کې پاتې دی نو پردې څوکله څنګه کوو ډسمس شو هغه چی ډسمس څه شته په پښتو کې به دې ویلی وی که نه ویل شي میچ چا وګټه واحده څه شوې ولې تا وګټو دوه ورو کې 9 څلوېښت ښځې پېښې شي نو خدای دې کړي چې 9 څلوېښت په یو اور کې والي په دورو نه یو ور وکړه نه چا دا هغه مجاهده او شرمېږي نه تاسې هم 2 کسان راوتي وي که نه بیټینګ ته نو دا خو دا نو 2 3 بالۍ وکړو بل راشي هغه هم چې واخیسته
هغه ویل زه شوبختر راځه شوبختر غریب هغه زیات ورکړه بیا پکې هغه راغی څه شو پولار څنګه لاړې ورو نه دا نه و دا نه شاله هغه شمشتو استاد بیا راغی درم تقریبا 20 ورځې وخت سو دی واغسل 20 لږ مساله دی راکمه د درې چکې د پیولې یو چکه ما پیوله ها خدای چې ما غسې دي وای والله ته ولې دوه منډي وای درې چکې ما واله صحیح خبره یو تا واله اے هغه موبایل گیم کې حسابي ښه دا گیم کې نه اخرنی درې باندې کې دي چې یو ماچ ویل سوچا کې وم دی ویل یو چکه ما په درې واله اخرنی درې باندې صحیح یو چکه دی واله صحیح خدا صحیح ده معنی ورسره سی وایټ ورته ولي دیم راغلی ورته درنو ملګرو دا هوا ورته راغلی چې بال لاړې څوک تا بالینګ کو بل دکا چې د بل لکه د خبرګه چکه پیول څنګه د دولسم رنځ به راتله دولسم نه دراتله هغه زه پیوشته دا ستې راو تیز بالر ده او کې چې ډیر زبردست کې چوري ما دا خندا ولا کله چې بال راغی د پلاس هغه تا کېچ کا زه به ساوت شم دا خلک د موږ د سلوب غاړو خلک چې بیټینګ د ولاړ یا نور لوبغاړي ګور ته کې خدای رمزونه پیو کې موږ هم دا دوا کولای خدای وټه کې دا وخت چې ماشومان چې چغې والي چې او د پاکستان خاصدار راغی د پاکستان خاصدار راغی هغه ویل درته ویلي دا دغه جامې چې دي د خاصدارو نه دي خاصدار دا نو چې شي چې دا چوری دي خاصدار خو د شل دیش کال کېږي غونډي دا خو د پښتنو جامې دي دا پښتنو جامې دا نه دي نه دي هیڅ امکان نه لري د پښتنو جامې دي خو سره مونږ دا اوس دلته ډیر عام شوی دي مخکې په کوزه دا شان هیڅ کا د پاکستانی خاصدار جامې دي کدا غزين راغلي خو بیا بیل مسله ده پښتنو جامې درنو ملګرو زما دي کده دي تاسو وای هند پښتانه زما دي کده دي د هند پښتانه چې د هند پښتانه نه د هند پښتانه نه د هند پښتانه چې دا غوي دا جامې نو ته خو د افغانستان پښتوني کنه خاصدار خو ټول شل کال کېږي چې راغلي مو وای چې پښتانه ټول یو دي کار ځای پښتاني او په هر ځای کې چې پښتون هغه افغان ده ځکه چې سلمان خان هم اوس هم دا وکړي چې زه افغان یم هغه ډم دی نه دا ډم ولې ډم دی کنه شعر هنرمند اکټر ده ډم دی ما ته ډم ده مونږ پښتنو ته ډم ده ډم دی نور هغه ډم دی او اکټر ډم دی او بلم ډم ګوره موږ خسړی هغه ډیر خسړی اتلس کال تعلیم کړی دا اوس ریډي ته ولاړ ده هغه ته کډم وای خو هغه په 15 شپږ گاډي روان دي هلته عزت شته ده مهم دی هغه خپل ټولنه ده دا خپل کار دی روا ته بنا روا نه وي را سره ناروا کار کوي اول زه ګورم ته ګوري بل زه نه ګورم قسم خدای ټول ګوري دونه پختلو کې تاسو ګوري کنه سلام ولا فلم دا کدا ډم ولې به مونږ کوته ولې ګورو مونږه څوک ولې مونږ ګورو سلمان خان ولې شاروخ خان خوند ولې اخلي خوند ولې تاغنه نه اخلي بیا چې کله دغه شي ګوره زه دا اوس پوي کوم ته قناعت اصل کې خبره چیرې ځکه نه صاحب موضوع زره رسیدلې ما نه دلته زه دې پوي څه شه ده زه دې پوي ما دلته خبره خپل ته نه د خپل ته خپل ته ارزښت نه ورکو خپل ته د ډم په نظر ګورو خو قابل ته ډم وای خو هغه بیا ګورو هغه خپل ته چې دا هغه خو په مینه ګورو خو هغه ګورو خو قدر عزت چې نه ته چې که زه ورته ګورم زه ورته ډم نه یم هنرمند درته یم هنرمند ګوره دا هنر ده چې ما ته مجبوري چې هغه بیا د ګورو دا د هنر ده موږ د دې جهالت ګورو چې دې په کوم اوج کې دي ته دغه د نفرت په نظر ورته ګوري ها کنه نه ګوره هر هغه څوک چې فحشا خپري زه یو کار بل وکړه د سلمان خان فلم کور کې ولګاو د خپل خويندو سره وګوره زه به تاسو منم نو فحشا شو نور څنګه ده الحمدلله فحشا هم دې ته وای کنه وای کنه وای هر هغه څوک چې دا د قسم کوم چې تر اوسه پورې ما په کور کې ټي وي نه لګیدلې ټي وي نه لګیدلې صحیح دا زما واست خبرونه کور کې لګي کنه لګي ځم لګي کنه لګي د افغانستان کم چینل چې رسمي جواز لري هغه د خبرونه ته په خپل کور کې لګول شي کنه شي لګول مخکې مې نشو لګول اوس لګوشم مخکې مې نشو لګول ځکه سریال نو پکې هغه پکې چې چینل ورته یادوم چې دا کوم دی ټي وي چینل چې دی کنه سن رایز افغانستان هغه ګورم صحیح دی پامیر هنداره ګورم یو دی هنرمن خبره ده زما چینلونه دي ما د ټي وي نه یاد کړی ګوره ته ګوري کنه ګوري مطلب زما دغه انزور په کار دی چې د پښتنې ټولنې سره او همدارنګه د اسلامیت سره ټکر کې نشي دې ته ډیر کم ارزښت ورکوي نو ولې موږ ورنکو اندازما وستا پښتانه د افغانان هغه فلمونه چې ګوري د هندي ویډیوګانو مثال فلمونه چې 15 ملیونه ګوري نو 1 ملیون پکې زما وستا افغانان دي خو زما وستا په چینل باندې چې خبرونه مو ته واچو ټول 15000 کسان ګوري 15000 کسان سم دي کنه دا سم خلک دي زموږ چینل ګوري دا نور به څنګه شو هغه نور خپل کار دی ګوري ودی ګوري هغه ته رسیږي نه دس ګډ پینټ دغه پینټ ده کنه مونږ چې موږ خپل ارزښت نه ورکو کله چې یو سړی ما د غوښه پینټ وای پتلون ته پینټ نه پوینټ ویل کېږي بیا ټکی ته ټکی دغه مهم ټکی دی
که څه شی موږ ټکی په دغه ټکی وو چې هغه خبر زموږ دا بحث په دې وو چې هغه که هر څنګه وي که مثال دم وي که فحشا خوري کار څنګه وي هغو ته هغه خلک ارزښت ورکوي هغوی دې ورکوي چې هغه ټولنه همداسې ده دلته ما ته وایي زما او ستا خو فحشا ما درته کړې که نه ما ته هغه ولې زما ارزښت نه خلک ولې نه راکوي کله راکوي دا اوس چې ته چا کره میلمه وي دې څومره ارزښت بېله ده موضوع ده هغه نو بېله موضوع څنګه دې درکې دا په اوږو دې وګرځي چې در باندې وکړي سلو کې 98% چې ده سلو کې 98% ستا دې غاړه بنده یي سمه خبره ده کوم ستا دې غاړه بنده یي مخ دې قبلې ته کا صبر وکړه هغه وشو بیا زه خبره کوم ما د غوږ شه ستا دې غاړه بنده یي داسې راته چې کله موږ بازار کې ځو یا په کوم ولایت ته ځو کوم یو څه خلک تا ته مینه درکوي که در پورې خاندي اوس صحیح خبر وکړه موږ یو وخت یو تلویزیون کې خپرونه کوله موږ داسې خپرونه وه چې ډېره خطرناکه وه په چا لکه هغه وخت سره موږ چې کومه خپرونه کوله ډېر موږ د خپل ژوند هغه مرګ احساس پکې کوو چې یاره موږ مړه کېږو خامخا نن به یا یو حاجي صاحب ولي یا کوم حاجي صاحب ولي دې موږ ډېر ډارېدلو یو پیکاړو والا ولاړ ده تکه سپینه ږیره ده او یو وړوکی دغسې ماشوم زوی ورسره ده دا چې کله موږ ولدو موږ ورته ودرېږو پیکاوړې مې اخیستلې موږ سره به خپل ګاډی و نو د خپل کوم موږ سره چې د ممثلین وو دا راسره وو نو دا چې کله موږ ته داسې وکتل دا ډېر خوشحاله شو قسم په الله چې موږ د یار یو لاسونه مې چوک کړو وایي لیکن تاسو چې شی کوئ په هغه هر سړی نه پوهېږي د لغمان کیسه به دې مې یادوي چې ما ته تللي یاد دې شي غوږ شه یو خبره لږ مخکې چې ځو کله موږ تعلیم یافته ځوانان دوه دانې چې یو پکې د ویښتانو کې د کمانۍ مې ورکړې وي او داسې سټایل کې یو پیټن په لاس کې نیولی و چې کله یې موږ ګول د چې وپېژنې ډر غږ یې راپسې وکړه نو دلته خبره دغه ده چې هغه سپین ږیری چې بې سواده مو هغه کې د سره دنه لږه عقل زیات ولږه هغه خو هغه تعلیم یافته چې زموږ کوم هغه داسې یو حرکت وکړه چې خو زه ته کوم نوم اخلي نو دلته یوازینۍ بدبختي دغه چې موږ خپلو ته ما د غوږ دې که نږدې دا پنځه ګوتې سره برابرې نه دي لغمان دې یاد شي چې ما تا ورغلي و هغه یو ځوان چې راغی چې داسې غاړه رانه تاوه کړه داسې ما ته ویل چې ته مې لږ وسکونډه ما چې وسکونډلو وایي مالې ولې هغه دې یاد شي تا ته ویل چې زه دا وګورم چې میاخیل او مخلص رښتیا زما کلي ته راغلي دي هغه مینه ډېره شوه زه ټولو خبر نه کوم د کونړ د خلکو ډېره شوه چې تا سره په شیګل او په هغه کې نښتي و در سره هغه اسمار والا او شیګل والا چې خپلو کې سره ونښته چې دا زما میلمه دی هغه ډېر شول خو که یو کس داسې خبره وکړي نو خیر دی څه به وشي دننه خبر وکړه ما د چینل د سکرین خبره وکړې هغسې نه هغسې که موږ سکرین باندې کار ونه کړو الحمدلله چې موږ دلته راځو او دې ځوانانو ته وایي چې موږ ولا راغلي مسافر یو دا اصل کې موضوع داسې ده دا نه دا شامودین دی چې درته ووایي چې ته ورته وایي چې دا پیړ دی او دوی ویل چې نه دا تیږه ده ته مجبور مکلف یې چې دې ته تیږه ووایې دا اوس بله نه مني در سره نو دا خبره هم دلته ختموو دا راته وایي چې بیټینګ کې څنګه وم بیټینګ کې خو دې یو بال واخه کېناستلی وایي راځي نه کومه لاس مې خوږېږي بال ته چې راغلی چې یو چکه دې وخوړله بل ورور دې راوسته بل ورور دې وروره وایټونه شروع کړه یو شل خو یې خالي وایټونه وکړه دومه ور کې څه شو شامودین څه شو دا ستا چې ویښته نه راخېږي دا دروغ د وجې نه راخېږي شامودین چې راونیو شامودین چې راونیو چکه مې درته پیوواله بس دلته یو خبره بله دا کواره و چکه خبره بله وه ما بیټسمین چې وایي ده خپلو منځو کې بیټینګ ته مغله سره والله چکه له اخري بال ما ځان ګوټ کړم ما خپل خوږېږي خو ښه و چکه یې ووهله خو څنګه کو بال پیدا شو که نه شو بال به دا ځوانان پیدا کړي خو چې موږ دا الکان کله لاړل نه تاسې راځي چې بال نه ګورو پیدا کوو که نه ځو نور بېرته کور ته نور غرمه هم ده او غرمه چېرته کوو نو دوی نه خپرو ولا چې غرمه دې کې کومې ورته تکړه غوندې ښکاري کینسل وکړو غرمه رښتیا صبر که رایاد شو رایاد شو سړی څه شو صبر کوې ته دې خوا ته وګوره دا نه دی هغه چیله کړې ده چیله ده هغه کوچدنې والا څه شو هغه لاړه اسد لاړه هغه راځي زنګ ورته وکړه کومه دی اسد ښه که نه اسد کوچدنې والا چې و هې بانه جوړه ده غلی شه ورته هغه ته راغلي وو مبارکۍ ته راغلي وو زنګ ورته زموږ مبارکي ته راغلي دام ورسره سره دی ورکوي زنګ ورته ووه ښه تا سره خو دې هم واده کړې وه که نه او په خیر ستړی مو شي ته راشه که نه ته راشه څنګه یې وای دلته کښېنه خبره ده کوم دلته کښېنه ما ورته خبرې کوو ته څنګه یې بچیان دې څنګه دي د بچي نه لرم څو ښځې دې کړي یو هم نه مړه ستا په حال خو افسوس پکار دی دا ولې پلار درته واده نه کوي دومره شی ښه څومره شی ته بیا وکړه ښه څو بجې دي 11 بجې او 14 منټه دا څنګه ښه پېژنې ښه ځوان زلمی خو هسې واده درته نه کوي پلار درته هسې درته ویلي چې ته وړوکی بله 15 سال کانه ټول شوی دلته مارکېټ ته ورځو وروره ښه یې
شکر دی الحمدلله. بس انډیواله هغه تا پرون ماته ویلې چې هغه کو دا څه نوم دی سیرلیال علومو پلان کې کوم ډنګرې کوم دا دې ویلې که نه. اوس نو دغه هلکان د کرکټ یې کو خستلی شوي یم دي او ځان یې برابر کړی دی. بس ته دې ځان برابروه موږ درغلو. صحیح دی خوشحاله اوسې. بس موږ هم ځان سره یو سیرلی اخلو. بس 2000 روپۍ مو واچول ستا سیرلی کېږي. موږ یې درلو خو چې تر څو موږ درولو هغه ته چې کور کې ولاړ دی هغه حلال که. صحیح دی ځه الله دې مل شي خوشحاله اوسې. بس صحیح شو کار وشو. ځه ښه ته څنګه کې اوس واده کې د خیره ولې چې غټ شلم ابي ولې نو غټ یې که نه سوړو کې رښتیا خوب کې د چی لیدلي خوب کې خو موږ هر شي وینو نه چی یې نه کله د خوب کې د پلار نه پیسې پټې کړي نه ته څه چې هغه واسې پټو متې نه جب نه راخلم کله خوب کې لګن پټو ښه لګن وایي چې شی کې وګړو پکې اخیلی ښه تاسې غلي شئ دا خپله خبره کوي. ښه او هغه دې کله د کور نه هګۍ پټې کړي دي چاته مه وایه. صحیح دی هګۍ دې پټې کړي یو تانه نن ترې ناپټه که دواړه بې خرڅې کړو. صحیح دی ښه او مکتب ته چې ځي پلار درته لسګون درکوي لس درکوي که شل 50 دا څه تا خپله کله کار کړی دی دیړي میړي دې کړی دی کله خپل دوکان کې کار کوي خپل دوکان کې کار کوي او دخل نه 100 روپۍ پټې دخل نه 100 روپۍ پټې د ورځې یې څومره ولې څوک چې غلا کوي هغه به دغه بیا چې هغه څه انسان نو ولې صحیح نه دا زموږ میاخیل صاحب نه دی تور ورګه تمام ورځ غلاګانې کوي ها دوه نه څلور دي یو دوه درې څلور غلاګانو والا داسې کار کوي. ښه اوس هغه شعر یو ځل بیا راته ووایه هغه چرګان چې دي خرڅول په اتیار پیدا نه ده په یو نیم سلک جوړه ده د غریب پکې پیدا ده کله کله په تاوان خرڅوم چرګان خرڅوم های چرګان خرڅې ته دروغ هم وایې ولا چې بل درته یاد دی تو وایه بل ووایه خدیجانو که نظر مخوازه ورکړي راګوره خور مخوازه وارې خبرې له سر مخوازه بل ووایه کور کې پاتې نو کور کې پاتې دي هغه ښه هغه کور کې پاتې دي ښه ولې دې نه راوړل ځان سره ته چې کور نه راتلې عقل دې ټول ځان سره وړې که نیمه دې کور کې ایښی دی مې کور کې پرېښی ولې بیا رانصیر نوړي بیا رانصیر پنځه که یاره آفرین دغسې دا عقل خو موږ ته هم ښایه که نه موږ خو دا چل نه یاد موږ چې کور نه راځو ټول ځان سره راوړو بېرته چې ځو کله راسره نیمه یي کله راسره بیخي یي نه نیمه یي راوړه چې لږ لږ دې پکار شي لږ لږ یې پکار شي ښه نو هغه دی نظمونه اوري نظمونه تقریرونه اوري ښه د سار پراټې در باندې ښې لګي که د سار هغه د استاذ لښتې کوم در باندې ډېر ښه لګېږي لښتې لښتې در باندې ښه لګېږي راوړه دا لښته راوړه ته لښته راوړه ته دې خوا ته لاس دی نه دی هغه لاس دی چې هغه لاس ولې ته راشه میاخیله زما خو زړه نه کېږي ته راشه ته خو داسې بدعمله غوندې نه بیا راوړه دې خوا ښه ته سم کېنه څنګه کېناستلې او ما ورته چې یو وخت کې یو میاشت شوه چې ما ورته چیلنج ایښی و چې زه به درته بالینګ کوم ته به شپږیزې وې هغه بیټ هم شته دی بال هم شته دی اوس به څنګه شي بال ورک شو بل مې راغوښتی دی اوس راځي بیا څنګه کې ته به شپږیزه والی شي پکول او هغه سره نه مارچه کوو خولۍ خولۍ د چا نه پټه کړې ده خولۍ د چا نه پټه کړې ده چا نه دې اخیستې ده منډۍ کې دې اخیستې ده دا ولې غوسې دا ولې غوسې لاسونه دې خاره کوي ښه څنګه یې نور ښه شکر دی چې ښه مکتب وایه درسونه وایه د مور و پلار قدر کوه غلاګانې مه کوه خوبونه ډېر مه ګوره صحیح دی ته د ورځې غلا کې د شپې غلا کې د خوبونو کې لګونونه پټې د ورځې د پلار د جبه پیسې وباسي دغسې ده ډېره مننه نوم دې څه شی و انعام الله کور دې ودان ډېره مننه درنو ملګرو خبرې مو ډېرې وکړلې دغه کوچني سره دا ډېر شوق دی ښه دا څه چې ویلې دا صرف ګپ شپ و رښتینې معنا باندې ډېر یو دینداره او پرهیزګاره کورنۍ څخه دی او خپل درسونه خپل مکتبونه او همدارنګه خپل هغه د سار
اسلامي درسونه چې ورته وایي قرآن شریف هم وایي نو ډېر ښه هلک دی تکړه دی او دا چرګان چې خرڅوي دا د کسب د خاطرې کوي چې یو روپۍ کور ته راوړي که نه او درنو ملګرو موږ هم درنه په همدې ځای اجازه اخلو که بال هم پیدا کړو کرکټ کوو که نه بیرته ځو کور ته تر بیا ښې چارې د الله په امان